لنډي کوتل د کرمخیلو په لویه حجره کې د پخلاینې یوه دستوره وشوه چې ورکې جرګې د لارې د دوو کورنیو الله جان فاروق جان او جاوید ترمنځ تاوتریخوالی په ورورولۍ بدل شو او راتلونکي لپاره یې سوګند وکړ چې تل لپاره به لکه د وروڼو خپل ژوند تېروو. دستورې ته په سلګونه خلک راغلي وو چې ورکې سپینګیري او ځوانان هم شامل وو. جرګه کې ښه کردار ترسره کوونکی نجیب خاورچن وویل چې تل په څیر به د علاقې امن او خیرخواهۍ لپاره داسې دستورو تابع کوو چې د خلکو زړونو څخه کرکه او نفرت لرې شي او یو بل دښمنۍ له منځه ولاړې شي. رسنیو ته یې څه داسې وویل. ډېره مننه مینوال صاحب. زه نجیب خاورچن د شینوارو د لوړګي د سیمې اوسېدونکی. نن ورځې مراسم د روغې جوړې مراسم دي چې هغه به پیل کېږي. تاسو ته پته ده چې زموږ په علاقو کې زموږ په کور کلي چمګاونډ کې دا یو پخواني روایات دی چې زموږ څومره هم کورني اختلافات دي هغه مو د جرګې د مرکې د لارې حل کولو کوشش کړی دی او دا زموږ ته د پښتو کې دا روایت راپاتې دي او همدغه لارې به څارو او په دې لارو باندې زموږ ټول ولس ته دا پیغام ورکوو چې څومره هم اختلافات دي هغه د مشرانو یا د ذمهوارو خلکو په واسطه باندې د حل کولو کوشش. که څه هم پخوانی قبایلي سیمې په پښتونخوا کې ورګډې شوي دي او عدالتي نظام راغلی خو تحصیل چیرمن حاجي شاه خالد شینواري وایي عدالت خلکو ته انصاف ورکولو کې ناکامه راغلی دی. رسنیو ته یې څه داسې وویل. شاه خالد تحصیل چیرمن لنډي کوتل نن د شینواري موږخیل کرمخیل په لویه حجره کې د دوو فریقینو ترمنځ ځمکې په تنازع کې چې کومه جرګې فیصله کړې وه د هغه په دستوره کې موږ سره د علاقایي مشرانو ګډون وکړ. د دواړو فریقینو ته هغه جرګه چې وه فیصله هغه ورته سنا شوه د مړ واک لاندې. دواړو فریقینو موږ شکریه ادا کوو، د جرګې ممبرانو هم شکریه ادا کوو. ورسره ستاسو په توسط سره ټولو خلکو ته موږ دا پیغام ورکوو چې جرګه زموږ ډېر زوړ روایت دی. د تنازع د حل واحده لار جرګه او حجره ده. پکار دی چې موږ خپلې شخړې هغه راوړو او هغه جرګې د ذریعه باندې حل کړو. عدالتونه تاڼې دا د مسلو حل نه دی. په دې کې وخت هم زیات لګي، پیسه هم پکې زیاته خرچ کېږي. جرګه هغه د علاقې د خپل سپینروبي مشران علما کرام په دې کې او په لږ وخت کې او په کمه خرچه باندې زموږ هغه تنازع شي هغه حل کېدی شي. د سیمې زیاتره خلک بیا وایي چې هر وخت په شخصي شخړو کې ډېری ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. باید داسې جرګو ته دوام ورکړل شي تر څو خلک د دښمنیو څخه بچ پاتې شي. مینوال شینواري، آزاد خبریال، لنډي کوتل.